سپر بر تیر شیطان لعین است، اجابت بهترین یار و قرین است. پیام ما به او خواهران ما که از 8 مارچ یعنی میگن دفاع میکنن از حقوق زنهای افغانستان که یعنی امارت در افغانستان یک قید قیود آمده، برای ما پیام ما بر اونا همین است که خداوند متعال در قرآن کریم میگه فادخلوا فی السلم کافه، یعنی داخل شوین در دین اسلام با تمام امکاناتش. یک قسم نمیشه که ما خود ما مسلمان بگوییم، زن مسلمان بگوییم، اما رفتار ما، کرکتر ما، لباس ما از غرب باشه. بیاین خواهرایم، یک قسم نباشیم که از غرب پیروی کنیم. بیاین مطالعه کنیم دین اسلام، تاریخ اسلام مطالعه کنیم و ببینیم خود را عایشه گونه جلوه بدیم، خود را خدیجه گونه جلوه بدیم، لباسی که اونا می پوشیدن اون را به نمایش بگذاریم و خود را آسیه گونه فدای دین مقدس اسلام کنیم. این اسلام بر ما به این آسانی نامده که امروز همه ما از او با وجود ای که پیروی نمی کنیم از دین مقدس اسلام برخلافش استاد میشیم و سبا روز همه ما در مقابل پیش خداوند جل جلاله رفتنی هستیم و از ما بازخواست شدنی است. در این مورد باید همه ما تاریخ اسلام مطالعه کنیم و از ما کسانی هستیم که با یک دست ما گهواره با دست دیگه ما جهان را تکان میدیم و از ما باید نسل های باشه که مانند شیرها باشه، از یک مادر که همیشه در پشت پرده تلویزیون به رقص لباس غربی یا نه که مدلینگ می باشه و به این شکل می باشه، از او چه قسم یک پسر می باشه در آینده. حتما او هم القا و غلام حلقه به گوش کافران می باشه و کوشش کنیم امی که در دین مقدس اسلام هستیم دین خود را مطالعه کنیم و مطابق به دین مبین اسلام زندگی کنیم. پیام ما به او خواهرانی که خارج از کشور هستند و داد از این که حقوق میخواهند برای زنهای داخل افغانستان تطبیق شود یا ای که امو آزادی که اونها میخواهند که بر ما داده شود، هرگز یک خانمی که در افغانستان تربیت شده و در افغانستان بزرگ شده این حقوق نمیخواهد، چرا که ما نشانه هایی داریم از دین اسلام. وقتی که تاریخ اسلام مطالعه میکنیم میبینیم که زنهایی هستند که در راه دین اسلام شهادت دادن، جانهای خود باختن. میبینیم که چقدر فداکاری ها کردن. پراتک سره ډیر ځان په امنیت کې احساسوو ځکه هغه حقوق چې ښځې ته لازم دي هغه په غربي حکومتونو کې اصلا نه دي ورکړل شوي او اکثریت د حق نه غلط استفاده کړې او هغه شوګانې یا هغه نمایشونه چې د ښځو لخوا په دې ورځ کې ورکول کېږي موږ په ده اصلا خوشحاله خو نه یو چې ډېر خفه هم یو ځکه اصلي حق د ښځې په اسلام کې ورکړل شوی. کله چې موږ د اسلام تاریخ مطالعه کوو په دې کې وینو چې کله چې مخکې اسلام راشي ښځه به ژوندۍ په یعنی قبر کې کېده او دا د ده ښکارندوی ده چې یعنی ښځې ته اصلا حق نه وه ځکه که حق و اول باید همدغه ژوند یې باید تامین شوی ولې د اسلام په راتګ سره ښځې ته دومره حق ورکول شو. کله چې موږ چې وایو چې افغانستان یعنی جامعه اسلامي ده او اسلامي امارت پکې یا غیر له هغه کې افغانستان چې کله په جمهوریت اسلامي ویل کېده بیا هم اصلا داسې حقوق تامین نه ول چې ښځه اصلا د اسلام په چوکات کې مطالعه شي ځکه اکثریتو د غربیانو کارونه کول او ښځه یې البته بی‌ادبی ونشي د یو بېعفته یعنی د عفته جسم یا د یو بېعفته مخلوق په شکل یعنی نمایشونه ورکول او دا نه موږ هېڅ وخت راضي نه وو چې کله په جامعه کې ګرځي او ستا حجاب منظم نه وي دا د ده کله چې نور درته ګوري او په یو بل دید ګوري هغه اصلا اسارت هغه ده او حقارت یا هماغه بې ارزښتي همدغه ده چې کله یو څوک تا ته په بده سترګه وګوري چې کله حجاب مراته وي اصلا مسؤلیت هغه وخت لاسته راوړي او ته څنګه کولی شي چې د خپل د الله له امر نه چې وایي چې زه په خولې مسلمانه یم او ته یعنی د هغه له امر نه سرغړونه کوي او وایي چې باید یعنی مسلمانه یم ولې حجاب نه کوم دا خو په دې معنی چې تا د دین یوه برخه ونیوله او یوه برخه دې ونیوله نو هېڅ څوک یعنی هغه ښځې چې اکثریت چې خپله مې زه هم د همغو د قشر نه یم چې وایي چې یعنی حجاب اصلا اسارت ده دا خبره مکمله غلطه ده ځکه اسلام چې کله موږ ته کوم چوکات منظم کړي او کوم چوکاتو کې موږ ته د ژوند رهنمایي کړې ده باید په همغو چوکاتو باندې موږ مخ ته لاړ شو.